الله وی دے سرور سلوختم آیت کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار او آواز بوکی جنت والا وور والوتار آواز بوکی جنتیان جهنمیانو تا سب ورتوی خدا خبری ہوتا دی دا پرکی چی دوی دا افسوس او دا غم سشی کم شی چی دیر شی زیاد شی سورتوی ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چی یقینا مندل دے من حق جنت چی وعدے کڑی و من سر رب زمنگ حقا اگا وعدے من رشتینی و منده او اللہ چی من تا سویلی و سیرت رایت کڑی و جی تاسو لبدا نعمت در کوم دا بدر کوم اگا من تا میلاو شو زمنگ در رب خبر رشتینی و او دا دوی خو بی ایمان و یقین و پا غیبو یعنی وہ زمانگ الحمدللہ ایمان دے بدے خبر بانی چی مؤمنانو تا نیک عمل خلقو تا موحدینو تا جنت ملاوی زمانگ بی ایمان دے اگر کمانگا جنت لگ دلینا تی او دیتا ایمان بالغیب ہوئی خو چی کل جنت تلارشی وینی علتا بخفلو سترگو نو بیا با جہنمیانو تا ہوئی چی داگا زیدے چی اللہ منگ سر لوز کرو نو لوز دا اللہ ہوئی رشتی نو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نو آیا امندو تاسو آغسا چی وعده کڑی وربستاسو حقا اتاو سر چی اللہ دا سو وعده کڑی وغیر تا ملاو شو دوی سر اللہ دا سلوز کڑو دی جہنم منگ تا خوی اللہ منگ سر لوز کڑو چی پا نیک عمل پا خا عمل بدل جنت ترکو منگ تا خوی ملاو شو پا بد عمل بانی اللہ لوز دی جہنم کڑو پا کفر و پا شرک بانی اللہ لوز دی جہنم کڑے نو آیا اگا سچی اللہ تاسو تیاد کڑیو اگا تاسو تا ملاو شو او کنا قالو نعم اوبوی اگوی او ملاو شو اچی دوی نمن لاغو تا ملاو شو جہنم دوی نمنو خاندلی بوری وی جنت ستو جہنم ستو التا و دا پوتا ورگی جی او دا ہر سچی دا رشتینی سنة چی اللہ منگی رولیو دا سنة چی منگ دا اللہ رسول یرولیو غارسا اگوی بوینی او بیا بوی جی او منگ امن لکو التا من الفائدہ نور کئی نوس اسباب بیانی کی چی ولی دوی دا جہنم تلارو فأذن مؤذن بینهم نو آواز بوکی او آواز کون کے پمینز دا دوی کے دا خبر تری با دوی روانی او پدی که یو آواز راشی اللعنت اللہ علی الظالمین چی لعنت دا اللہ دے پا ظالمانو باندی لعنت مطلب یعنی الطرد والابعاد عن رحمت اللہ دا اللہ دا رحمتنا لری کیدل نو لری کڑیشوی دی ظالمان دا اللہ دا رحمتنا او سے دلیل دے پی چی لری کڑیشوی دی جہنم کی دی چی اللہ پی رحمو کی نو آگا جہنم تنزی آگا چر تزی آگا جنت تزی نو پا دی ظالمانو بانی لعنت دا اللہ دے دا آواز بوش خدا سوکتی دا ظالمان الذين يصدون عن سبيل الله هذا كسان دي چی من كيد العار دلانا من كيد الله دلارنا خلق بندي دلا دلارنا چی کلا وحی ببیان شوا ندوی بکوشش کو چی سوک دا وحی ونمانی دا رسول خبر ونمانی او دین ونمانی ہر قسم کوشش یعنی زیتا استدام نیم چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانین دی دا نوح علیہ السلام دا زمانین والا او دا دی وقت پوری تم نیم چی دی وقت پوری قیامت پوری دا قصہ دا قشان روانه دا چی باطل پرس کوشش کی چی خلق دا حق نبن کی دا اید پر قسم قسم کوششو نکی مال لگئی بدن لگئی
بدن قرباني هیلې جوړوي چالونه جوړوي چې دا خلک لرې شي د دې پاک دین نه. نو کافران خو دا کار کوي، کافران خو دا کار کوي، دې کې خو شک نشته. مشرکان یې کوي، هندوان یې کوي، هر قسمه کافر چې دا کار کوي چې خلک د الله د لارې نه بند شي او د هغې د بدنامولو کوشش کوي د دې اسلام. خو افسوس په دې دی چې ځان ته مسلمان به وایي او کلمه به م وایي او هغه به هم دا کوشش کوي چې دا خلک د قرآن او د حدیث نه منع شي او صرف هغه دین ته رښتینی وایي چې کوم د خپل مولوي صاحب نه یا د خپل سابیاق صاحب نه یا د خپلو مشرانو نه یې زده کړی دی، بس څه چې دي دقه دي او نورې قصې پرېږدي. نو که چېرته څوک قرآن بیانوي دی ورته قرآن ته مه کښېنه، که څوک حدیث بیانوي دا نوې خبرې دي. کوشش به دا شروع کړي د بدنامولو کوشش. نو په دې خو موږ پوه شو چې هغه کافران خو زموږ د دې دین دشمنان دي ځکه کوشش کوي. نو تاسو ولې کوشش کوئ؟ پکار خو دا دی چې یو مسلمان دعوه د اسلام کوي دی په دې خوشحاله شي چې قرآن بیانېږي او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه یادېږي، ځکه چې دین خو همدغه دی. نو قرآن او حدیث دین نه دی، اخوا بل څه شی دی؟ قرآن او حدیث دین دی. که یو سړی چې د صحابه کرامو اقوال د امامانو د علماو خو د هغوی د ټول اقوال هم د قرآن او د حدیث دپاره دي که نه، نو خبره بیا واپس وسته قرآن او حدیث دی. نو اصل بنیاد هغه قرآن او حدیث دی چې یو ظالم راولګي او خلک د قرآن او د حدیث نه منع کوي او بیا دا چې څوک یې بیانوي هغوی بدناموي، چې څوک پې عمل کوي هغوی بدناموي، هغوی ته مشکلات جوړوي. نو هغه خلک دې هم د الله نه ویریږي. اگر که دلته بس د کافرانو روان دی، خو دا مې راته فایده ذکر کړه چې کافران خو دا کوي، هغونه خو ګیله نشته ځکه چې خو اول سر کې وایي چې موږ د دې دین دشمنان یو، خو ګیله د هغه چا نه دی چې ځان ته مسلمان وایي او په هغه باندې هم صفا دین چې د هغه پې بدلېږي. نو دې جهنمیانو به دې ظالمانو به یو کار دا کوو چې خلک به د الله د لارې نه منع کول. ویبغونها عوجا او لټۍ په هغې کې کوږوالی په څه کې؟ د الله په دې لاره کې او په دې دین کې چې دې خلکو ته دا دین کوږ ښکارې شي. نو څنګه به ورته کږوي دا نیغه لاره؟ په شکونو اچولو سره، په شبهو اچولو سره، یاره که دا داسې دا داسې ولي دا داسې، نو هغه ته هغه نیغه لاره د کم علم د لاسه هغه ته څه ښکارې شي؟ کږه ورته ښکارې شي. لکه نن سبا چې د الحاد دا فتنه ده، د ملحدین خبیثان لګیا دي او دعوت ورکوي د الحاد طرف ته، نو کمزورو مسلمانانو ته شبهې ورچوي چې یاره که دا بالفرض داسې وی نو ولې داسې وشو، او که دا جنت داسې دی نو بیا داسې ولې نه دی، او که الله داسې ویلي دی نو داسې ولې نه ده، او آخرت داسې ولې نه دی، او قبر داسې ولې نه ده، او پلانې داسې ولې، او الله نه داسې ولې نه. نو چې د چا سره د علم کمزورتیا او د هغې نه مخکې د ایمان کمزورتیا ورسره وي، هغه ته دا نیغ دین بیا کوږ ښکاري. نو اصل کې دا دین کوږ نه دی، څوک کوږي؟ دغه کس کوږي. یو ملګري قصه کوله، وي پېښور اوسېدونکی دی، وي هلته د یو کس په دې لارو کوڅو کې د شیشې خرڅوله، وړې شیشې پخوا به هر چا سره جیب کې، پخوا نږدې وخته پورې دغه منګز وړه ده او په جیب کې پرته وه. نو چېرته یو کس دغسې کې لګیا دی، وي دا شیشې خرڅولې انکې و، نو یو کس ته وي دا شیشه اخېسته، نو چې داسې ورته کتلي دي نو دی پکې لږ کوږ ښکارېدو. یو کس ته ویلي چې شیشه دې کږه ده، او نه شیشه کې څه مسله نشته، ده ورته وایي نه شیشه دې کږه ده، غوسه کوي، مړه خوا شي، مخ د کور نه کوږ راوړي، بیا وایي چې شیشه کږه ده. شیشه صحیح ده، مشکل په تا کې دی، زه نور څه وکړم، شیشه دغه ده نه. نو د الله په دین کې کوږوالی نشته الحمدلله، او نه د الله په دین کې داسې څه شته چې موږ په شک کې واچوي. ذره برابر ذره برابر دا زموږ دین د عقیده ده، ذره برابر زموږ د الله په دې دین کې شک نشته الحمدلله. خو دا شکونه هغه چا ته راځي چې باقي په خپله کوږوالی، ایماني ګډوډي، علمي ګډوډي، د علماو سره ناسته پاسته نه کوي، د علماو بیانونه نه اوري،
په دې کوږ او که چېرته معمولي د چا خبره واوري نو دا خبره هم ده څنګه دا ده یعنی یو سړی په دې میشن لګیا دی چې ستا دین بدنام کړي ته د په معمولي خبره باندې به خپل دین شکي شوې دا خو بیا ستا د ایمان څه ایمان نه و او بیا خو ستا د دین څه دین نه و چې ته په پالتو او په باطلو قصو او په منګړت خبرو او په ګډوډو مسلو سره ته شکي کېږي دا کېدی شي داسې نشي کېدی